شاه زلمي ومري او نمونه یې ژوندي پاتې شي. نن د کال 2025 زیږدیز د مې د میاشتې 2 نیټه د ارواښاد ننګ يوسفزي د مړینې 14 تلین دی. د پښتو د راډیو او سټیج ډرامو دا نامتو څیره د نن نه 14 کاله وړاندې تر خپل خدایه ورغله او فاني نړۍ ترې پاتې شو. ارواښاد ننګ يوسفزي د پښتو راډیو او سټیج ډرامو ترڅنګ ګڼ شعرونه، لنډې کیسې، ناچاپه او ورک شوی ناول او په لسګونو مقالې، سیاسي شننې او تحلیلونه او د پښتو سره سره په نورو ژبو کې شوي لیکنې د ادبي میراث په ډول د پښتو ادب مینوالو ته پرېښي دي. خدای بخښلي فاتح الملک ننګ يوسفزي د ظاهر شاه په سلطنت کې د کندوز د دشت ارچي د ولسوالۍ له ونډ نه د ولسي جرګې د 14مې دورې غړی و او د دې دورې کارونه او ژورې سیاسي ویناوې افغان تاریخ ته د یوه ملي پښتني فکر د ډېرو ښو بیلګو په ډول پاتې دي. د ولسي جرګې تر همدې دورې وروسته بیا ارواښاد داود خان راغی او د افغانستان د تاریخ یو بل څپرکی پیل شو. ارواښاد ننګ يوسفزي په همدې څپرکي کې هم د خپل فکر او لیک رغنده او ژور اغیز پرېښود. ارواښاد ننګ يوسفزي د ژوندانه تر وروستنۍ شېبې پورې خپل ولس او د خدای مخلوق له کار وکړ او د کال 2012 زیږدیز د مې د میاشتې په 2 نیټه یې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په پېښور کې خپل رب ته د اروا امانت وسپاره. ننګ يوسفزي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې، وروسته یې منظم ښوونځی تر 8م ټولګي پورې په هند کې لوستی، خو په 9م صنف کې ترې د ښوونځي زده کړې د ژوند د لوړو او ژورو د لاسه نیمګړې پاتې شوې. ارواښاد ننګ يوسفزي په پښتو ژبه د راډیو او سټیج له ګڼو ډرامو نه چې ډېرې یې پکې د وخت په اړو دوړ کې ورکې شوي دي، تر کیسو، شعرونو او ویناو پورې لیکنې کړي او یو شمېر لیکنې د انګریزۍ په شان نړیوالو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. ارواښاد د مطالعې او لوست سره بې کچې مینه لرله او دا خو یې په لیکنو کې څرګند و. د هغه خبرې خوږې، شخصیت یې هر اړخیز او لیکنې په زړه پورې او د پښتني چاپېریال ژوند او کلتور راڼه او غوره مثالونه وو. دا یادونې وړ ده چې ننګ يوسفزي له افغانستان او پښتونخوا پرته د 2یم ځل دپاره په 1950 زیږدیز کال کې بیا هند ته ولاړ او هلته یې د آل انډیا ریډیو د پښتو په څانګه کې د ژبې د مشر لیکوال، کره کتونکي او د پروګرامونو د سوپروایزر په توګه 4 کاله کار وکړ او بیا یې په خپله له خپلې دندې نه استعفا وکړه. همدارنګه ارواښاد يوسفزي د ژوندانه وروستني کلونه د خپل زوی ډاکټر محمد اکبر او د هغه د کورنۍ سره یو ځای د برطانیې په پلازمینه او د لندن په ښار کې تیر کړي وو. د دوی هغه ډرامه چې د مطبوعاتو د وزارت لخوا یې د ډېرې ښې راډیویي ډرامې جایزه ګټلې ضمیر نومېدله او د میرویس بابا په نوم راډیو ډرامه یې په بیا د خلکو د غوښتنې تر مخې د راډیو افغانستان لخوا خپره شوه. د شعر بیلګه یې دا ده: سره او شنه. څوک تخیل د بوډۍ ټال ته خېژوي، د ماشومانو زنګول غواړي. څوک تخیل د بوډۍ ټال ته خېژوي، د ماشومانو زنګول غواړي. څوک د آرزو د تقدس په شمع تاندې ځوانۍ لوګی کول غواړي. څوک د ساقي په یوه مسکه خندا د اسمان ستوري نڅول غواړي. څوک د ساقي په یوه مسکه خندا د اسمان ستوري نڅول غواړي. څوک د مظلوم د سوي په خاطر څوک د مظلوم د سوي په خاطر غرونه رغونه لړزول غواړي. څوک د پسرلي د رنګو بوی په اوږو څوک د سپرلي د رنګو بو په اوږو
رنګینې هیلې بارول غواړي، څوک د زیارکښ د اوږو بار کوزوي، د غریب پیټی سپکول غواړي. څوک په سپېدو ګرځي کوکی ټولوي، د چا اوربل سینګارول غواړي. څوک د نیمزالې له اغزنو څڼو په بارخو غڼي اڼول غواړي. څوک د پاولو د شرنګاشرنګ لیونی، ځان په دې لوبو غولول غواړي. څوک په جیلونو کې د قام د پاره د ځنځیرونو ماتول غواړي. څوک د اغزن فکر په کرونده د اولس لیارې شاړول غواړي. څوک د پلار مړي زوی تنکو پاپوله په بڼو لار جارو کول غواړي. څوک د رحمان په ځمکه اور بلوي، سمسورې دښتې سوځول غواړي. څوک د رحمت د اباسین په اوبو وچې میرې خړوبول غواړي. څوک بلهوس د شګو پړي غړي، ځان کهکشان ته رسول غواړي. څوک مټور د لوړو غرو شازلمي، د غلامۍ کړۍ شلول غواړي. څوک تش تور خان راته اوس خان کیږي، زما د سر سودا کول غواړي. څوک په رښتونې خانۍ زما له سره خپل سر و مال قربانول غواړي. څوک خود غرض اوبه په ډانګ بیلوي، نوک له اورۍ جدا کول غواړي. څوک ببرڅنی په یووالي مین، څیرې ګریوان پیوندول غواړي. څوک د مجهول تقدیر په لومو ښکیل ته نوي دامونه جوړول غواړي. څوک ننګیالي د ننګ سندرې وایي، ویده پښتون راویښول غواړي. ویده پښتون راویښول غواړي.